بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسيدليو يوصلو يوم نمبر صفحة كتاب العربية بين يديك لمري جلد الوحدة الثامنة التتسلوختم نمبر درس القراءة والكتابة موضوع لمري القراءة واللوست الكتابة يا ليكلي. نو راځو د لیکلو کومه برخه چې دا عموما هغه لږ اسانه وي او ډېره ابتدایي وي ګورو نن دغه وحده خلاصیږي که نوې وحده لپاره وخت و پیل به یې کړو که نه په همدې به اکتفا وکړو. التدریب الاول لومړی تمرین صل بین الحروف د حروفو ترمنځ وصل وکئ پیوست یې کئ لتصبح کلمة کما فی المثال تر څو لکه څنګه چې په مثال کې دی یوه کلمه ترې جوړه شي. طا فا لام یو ځای چې کړل طفل ترې جوړ شو. طا یا الف را طیار پیلوټ. نو دغسې دا ټول تاسې یو ځای کې سره او یو جمله دا عموما د ماشومانو لپاره دی که چېرته ماشومان دا درس تعقیبوي هغوی کولی شي دغه تمرینات حل کړي. رتب الحروف ثم صل بينها لتصبح كلمة كما في المثال. دلته اوس حروف غیر منظم ډول ایښي دي دا به تاسې حل کوئ تر څو یو کلمه ترې جوړه کړئ لکه میم را با ضاد میم. ممرض ممرض ګوره دلته یو ځای کړي. همدا شان دغه به هم تاسې سره یو ځای کړئ چې یوه ښایسته روغه جوړه کلمه ترې جوړه شي چې مفهوم ولري. التدريب الثالث اكتب الكلمات تحت الصور كما في المثال. دلتا يعمل ممرض أطفال طيار شركة صيدلي مستشفى طفل دا ټول شته دی. تاسې به د دې نه یو لفظ راخلئ لکه طفل ماشوم د دې لاندې لیکل شوی همدا شان د دې لاندې چې لیکل کیږي دا به تاسې حل کوئ. ویډیو سټاپ کې تاسې حل کوئ بیا وګورئ چې تاسې څنګه حل کړی. زه یو څو پکې حلوم. مثلا طيار بيلوت شركة شركات مستشفى هسپتال یا شفاخانه ګرمي ډیره ده. ممرض نرس همدا شان دا نور هم تاسې حل کړئ. رازو يوصلوا دواتيوم نمبر صفحة انتقاليقو الوحدة الثامنة الدرس 48 التسلوختم نمبر درس تسلورم تمرين. التدريب الرابع صل بين كل كلمتين لتصبح تعبيرا كما في المثال. لك دا يو كلمة اي كالم كذا دا الف كالم كذا بل كلمة دا باء بكالم كذا دواړه کلمې تاسې یو ځای کوئ او یو ښایسته تعبیر ترې جوړیږي. هغې نه چې دی تعبیر جوړیږي بیا دغه تعبیر تاسې دلته په دې بل طرف کې لیکئ لکه 5 ایام هيا بنا القرى 3 وجبات شهر رمضان اليوم الدراسي. دا هر یو بل معنا هم لري بیلې بیلې معناګانې لري که تاسې نه پوهیږئ پوښتنه کولی شئ انشاءالله چې پوهیږئ به ځکه چې دغه درسونه او دغه الفاظ بار بار موږ سره تیر شوي. التدريب الخامس پنځم تمرین دی رتب الكلمات لتصبح جملة كما في المثال. دغه کلمات منظم کړئ تر څو داسې جمله شي لکه مثال کې چې ده المستشفى اعمل فی هسپتال یا شفاخانه اعمل کار کوم فی په. نو اعمل فی المستشفى په شفاخانه کې کار کوم. عملی احب انا عملی زما کار احب خوښوم انا زه دا به تاسې منظمه کوئ. انا احب عملی. الطب طب انا زه ادرس الولم أنا أدرس الطب زه طب لولم. أدرس الولم كلية في التربية أدرس في كلية التربية. لي أطفال نعم
نعم طبيب أنا. نعم أنا طبيب. هوز دكتور يم. املأ الفراغ مما بين القوسين كما في المثال. لکه څنګه چې په مثال کې دی هر دو قوسین دو قوسو منځ کې قوسین دو قوس ته وایي په عربي کې مثنى اسم دی د دوو قوسونو ترمنځ چې دی هغې نه یو لفظ راخلی او په دې خانه خالي کېږدي لکه اعمل 7 ساعات صدیقي احمد طالب زما ملګری احمد ښه دی زده کوونکی دی کم ساعة تشرب خو نه دی څو ساعته څکې څو ساعته کار کوي تعملو أنا أدرس الطب المدرسة هر يوش انتخابوي. التدريب السابع انسخ كابيكا أمدا الطفل دل تملكي دل تملكي دل تملكي بار باري لكي أو دانور هملكي. اختبر نفسك الوحدتان 7 و8 وما أواتم وحديدي دوي امتحان دي اختبار دي زان خبلا أزموي تاسي. المفردات أضف كلمتين إلى كل مجموعة. كليات بوهنزي يو بوهنتون ندي بالبوهنزي كلية الطب نور شدي ټول تمرینات عموما زه حلوم تدریبات به تاسې اختبارات به تاسې خپله حلوئ هر ځای کې چې ستونزې سره مخ شوئ یا تاسې کوم ځای کې مشکوک یاستئ چې دغه جمله به یا دغه تمرین به تاسې صحیح حل کړی وي که نه نو تاسې کولی شئ بېغمه په کمنټ کې واتساپ ته یا هم مسنجر ته یا راځئ چې عربي ژبه زده کړو پاڼې ته تاسې بېغمه میسج کولی شئ او پوښتنه کولی شئ که غواړئ فیسبوک ته میسج وکړئ زما پاڼه ده د اصغر صلاح په نوم انګلیش کې البته اصغر فاصله صلاح د عربي ژبې پاڼه ده راځئ چې عربي ژبه زده کړو او که نه یوټیوب اصغر صلاح په نوم چینل دی هغه چې سرچ کړئ یا ولیکئ راځئ چې وبخئ د عربي ژبې زده کړه په پښتو کې العربیة بین یدیک په پښتو کې هم په یوټیوب کې به تاسو ته راوړي تاسو کولی شئ هملته همدې ویډیو ته کمنټ پرېږدئ او دغه وحدو په هکله پوښتنه وکړئ چې څنګه حل کیږي واتساپ شماره ده 0 یا ته هم میسج کولی شئ او تاسې هر رقم پوښتنه چې وي مطرح کولی شئ له ما سره نو دغه ټول تمرینات او تدریبات به حل کوئ انشاءالله که کوم ځای کې ستونزه وه زه مو په خدمت کې یم القراءه دا ولولئ ټول هغه الفاظ او اصطلاحات او کلمات پکې استعمال شوي دي چې مخکې درس کې ویل شوي دي که کوم ځای نه و نو نوی تاسو ته ښکارېده بېغمه تاسې پوښتنه کولی شئ الاختبار النصفي موږ عموما میاشتني امتحانونه لرو د وحدې په آخر کې امتحانونه لرو او په کلني ازموینې لرو خو دلته نیم کلني ازموینې په عربي ژبه کې عموما وي په مدارسو کې وي نو د کال نیمایي ازموینه دا ده هغه د وحدې ازموینه وه دا د کال یا د کتاب نیمایي ازموینه نن موږ د کتاب نیمایي ته رسېدلي یو دغه به تاسې حل کوئ تر څو همداشان دغه هم پوره پاراګراف دی پکې دا به انشاءالله چې ټول هغه اصطلاحات پکې استعمال شوي چې مخکې دي که کومه اصطلاح یا کلمات نه وي و تاسو کولی شئ بېغمه منه پوښتنه وکړئ دا ټول تمرینات به تاسې حل کوئ الوحدة التاسعه التسوق به انشاءالله په راتلونکي درس کې لولو نو د نن لپاره هم دومره درس بس دی ونلتقي ان شاء الله في الدرس المقبل والى اللقاء القادم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته